لمه دیوبند په عقیده کې منی، په خدماتو د دین کې به منی. ما ته خلک وایي ته څوک یې؟ ما زه څوک یم؟ تر اوسه پورې تاسو زه ونه پېژندم. زه دیوبندي یم که نه؟ د علماء دیوبندو سره مې عقیده ده، د هغوی سره مې محبت دی، د هغوی د خدماتو، د هغوی د اسلام او د دین سره چې کم خدمت یې کړی او کم تعلق یې دی، هغه خو هغې باندې څوک سترګې نشي پټولی. دې وخت کې مضبوطه عقیده او کلکه عقیده، مدلله عقیده د علماء دیوبندو ده. خو په دې شرط باندې چې سړی علماء دیوبندو عقیده دا مولوي صاحب مطالعه کی. اعتراض سړی له کوي چې کله مطالعه کی بیا ورته وایي هلکه دا عقیده تا ځان ته دیوبندي وي او دا عقیده د علماء دیوبندو نه ده. الحمدلله ما چې زما چې کومه عقیده ده دا مې ټول د علماء دیوبندو کتابونو کې راایستلې ده، حوالې را سره پرتې دي. که عمر بقا وکړه په دې مضمون باندې، په دې مضمون به یو ورځ یو ساعت خبرې کوم زه څوک یم، بیا درته وایم چې زه څوک یم، یو کتاب درته ښیم. دا مې عقیده دا والا کتاب، دا مې عقیده دا والا کتاب. اوس که کتاب والا بریلی بیا خو زم یم، او که کتاب والا اتفاقی دیوبندی بیا خو مشکل نشته.